سورة الاخلاص مکی سورت تے، پدی کی سلور آیتونه دی، ډیر عظیم سورت تے، ربع القرآن، قرآن سلورم عیسیٰ، عفوا ثلث القرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن سورة الكافرون دی، دا دی ثلث القرآن، دا قرآن دریم عیسیٰ. قرآن درې حصې دی کنه، توحید، احکام حلال او حرام او قصې، او دا توحید دی. نو خو یو حصه شوه دا پوره. د دې سره چې څوک محبت کوي جنت ته ځي، لکه صحابي د دې سره ډېره مینه کوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د صورت سره د مینې د لاسه الله ته جنت ته بولی. او چې څوک یې د ورځې لس پیرې وي الله به له په جنت کې کور جوړوي. ډېر اوچت صورت دی. مشرکان راغلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ورته ویل زموږ معبودان خو معلوم دي، بعض د کاڼو نه جوړ دی او بعض د لرګو نه جوړ دی، اوس ته د خپل رب نسب موږ ته بیان که. دا څوک دی؟ الله دا ایتونه راولېږل. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، ته ووایه هغه الله یک یو دی، الله الصمد، الله بې حاجته دی، هیڅ چا ته ضرورت نه لري، نه خوراک څښاک ته ضرورت لري، نه مخلوق ته ضرورت نه لري، بلکې دا خلک هغه ته ټول ضرورت لري. لم یلد ولم یولد، نه یې اولاد راوړی او نه پیدا کړی شوی دی د بل چا نه، نه دې څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او نشتی هغه لره برابر هیڅوک، په ذات کې، په صفاتو کې، په نومونو کې، په هیڅ شي کې د الله په شان څوک نشتی. دا زموږ الله دی.